बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ افغان انلاین او زم تاسو قربا سید عدنان شاه قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو باوریم چې تاسو به خرو جوړ او د ژوند نه به خډېر مزي اخلي همیشه کوشش چې تاسو په خدمت کې سناس تازه وروړو سناس معلوماتي وروړو سناس خواږه وروړو نن هم چې کوم دینو یوازې نه مو را سره چې کوم دین د ملما په سوکې باندې را سره چې کوم دینو یو داسې غلي چې کوم یو په ژوند کې هغه بریالیتوب ترلاسه کړي نن زموږ ترمنځ موجوده ده د هغې تعارف به در سره کومه د هغې په ژوند کې د هغې څومره پړاوونه تیر کړي دي کامیابي توپ ترلاسه کولو دپاره بریالیتوب ترلاسه کولو دپاره بیا چې کوم دی نو په ژوند کې د هغې ته کم رقم ستونزې راغلي دي او بیا د دې مقام ته رسېدو دپاره چې کوم دی نو څه کول پکار دي بیا د هغې چې کومه تجربه ده په د دې خپل په متعلقه شعبه کې په هغې باندې به هم خبرې اترې کېږو چې تاسو ته معلومات ترلاسه کوي موږ سره چې کوم دی نو ډیره محترمه را سره چې کوم دی نو مهوش محب کاکا خیل صاحبه موجوده ده السلام علیکم جی جوړ په خیر څنګه جی الحمدلله تاسو ښه خیر دی بالکل صحت ښه دی الحمدلله صحیح دی جی ته راته وایې چې دا مهوش محب کاکا خیل اوږد نوم دی خو بهرحال دا مهوش څوک دی او محب کاکا خیل څوک دی محب میاں محب الله کاکا خیل زما د والد صاحب نوم دی هغه سینیئر ایڈوکیټ دی سپریم کورټ او کاکا خیل چې کوم دی هغه زما یو سید فیملی ده زیارت کاکا صاحب نوم به تاسو اوریدلی نو کاکا خیل د هغوی د فیملی نه چې څومره د هغوی قوم دی څومره اولاد دی دی ته کاکا خیل ویل کېږي صحیح دی جی دا راته وایي چې بنیادي یی د کوم ځای زیږون مو د کوم ځای دی زه چې د تنګي 400 نه تعلق ساتم صحیح او زموږ چې څومره مشران نو هغه د نوخان نه چونکې زیارت کاکا صاحب هلته ټولو میاګان نو هلته نه بیا هغوی مایګریټ شوي دي تنګي 400 کې هغوی خپل اوسېدل شروع کړي صحیح دی جی صحیح دی جی عمر مو څومره یې له خیره بس 30s کې یم صحیح دی خلک وایي چې زنانه نه دا پوښتنه بالکل نه کوي ښه جي صحیح دی جی سبق مو د کوم ځای نه ویلی کوم سبق ویلی دی کوم ځای ته رسولی دی چېرته سبق سټاپ شوی دی یا کنټینیو دی انیشلی خو ته زما سکولینګ دی هغه فرنټیر ماډل سکول نه هغې نه پس زه ایډورډز کالج ته لاړم او ایډورډز کالج نه پس بیا ما یو ای ټي پېښور نه بی ایس کړی دی او هغې نه پس بیا ما پېښور یونیورسټي نه ایل ایل بي وکړه او کراچۍ نه بیا ما ایل ایل ایم وکړو او هغې نه پس چې کوم دی اوس د پی ایچ ډي سکالر یم صحیح دی ماشاءالله ماشاءالله خلک وایي چې یاره هسې خلک وایي که نه زه نه وایم خلک وایي چې یاره ټول نه اسانه پیشه چې کوم دی سیده چې کوم دی نو وکیل شي نو دا عادت پورې دی کې وکالت زما په خیال ټولو نه زیاته سخت او چیلنجینګ پروفیشن دی اسانه پروفیشنز نور کې دي چې خو وکالت اسان نشي کېدی دا یو مزدوري ده او د چې څنګه یو مزدور سهار ځي او کار کوي او کار ورته ملو شي نو هغه پیسې مو ګټي او ورته واپس هم راشي داسې وکالت هم دی چې ته به ځې او مزدوري به کوې او ډیلی بیسز باندې کو ته کار لنه ځې نو تا سره کیسز نشته ستا کور ستا هاوس هولډ هغه نشي چلیدی دې سره سره کو تاسو وګورئ نو وکالت یو داسې شعبه ده چې هغې کې به 24 ګنټې ستا په لاس کې کتاب وي ته به ډرافټنګ کې یا به ته کیسونه لیکي او کیسونه به بیا تیاریم او هره ورځ به ستا امتحان وي ځکه چې د امتحان نه ډېر خلک یریږي او امتحان او وایوا نشي ورکولی نو موږ روزانه ځو امتحان هم ورکوو موږ د ججانو مخامخ پریزنټیشنز هم کوو موږ وګورو نو ډېر خلک پریزنټیشنز نه پټېږي نو موږ روزانه پریزنټیشنز هم کوو او ریسرچ ورک هم کوو لکه موږ یو طرف ته وایو چې به ریسرچ پیپرز خلک لیکي او یو ریسرچ کنډکټ کوي نو زموږ دپاره هر یو کیس چې کوم دی هغه چیلنجینګ هم وي او هر کیس دپاره موږ ریسرچ ورک هم کوو صحیح دی بچپن مو څنګه تیر کړی یا بچپن کې کوم خوبونه و کوم منزل مو ځان ته ټاکلی و بچپن نه دا وه زه سپورټس کې زه ډېر این وم او هغې نه پس چې کوم دی نو ما نیشنل لیول باندې سافټ بال 2 ځله کړی دی او پروینشل لیول باندې مې یو ځل کړی دی دې سره سره زه کرکټ کې ما گیمز کړی دي ټیبل ټینس هم ما کړی دی نو ډفرنٹ سپورټس کې زه ډېره انوالوډ یم هغې نه زه بیا برټش کاونسل طرف نه یو ډریمز اینډ ټیمز پروجیکټ نو زه هغې دپاره انګلینډ ته هم تللی یم د لفبرا یونیورسټي کې هم زمونږ یو سپورټس په تھرو کلچرل ګیپ برج کولو یو ایونټ نو هغه ما اټینډ کړی نو هغه ما کړي دي او دې سره سره چې کوم دی نو بچپن نه زما ډېر زیات شوق و چې زه هر شعبه کې تعلیم حاصل کړم او ما سره د ډګریانې ډېرې زیاتې وي نو هغه ما سره هم شو هغه هم زما یو دغه پوره شو ځکه چې ما
تاسو ته وی چې ما UAT پېښور نه سبق ویل دي نو چې ما BS کړی د کمپیوټر ساينسز نه، نو زما ټیکنالوژي او ورسره چې زه UAT پېښور کوم نو بیا روبوټکس الته ډېر موږ سره دغه سوسایټیز نو روبوټکس کې ما دا وا چې پروګرامینګ وکړو د روبوټس، میکانیکل انجینیرینګ والے چې کوم نو هغه به روبوټ جوړو، الکتریکل نو موږ ټول په یو ځای باندې کوو. بیا به فلایټ کانټیسټ نو جزونه باغوي جوړ کړو، پروګرامینګ ورته مونږ کوو. نو مایکرو کنټرولرز هغه پترو نو هغه زما شوقونه، روبوټ سره زما ډېر شوق نو روبوټکس والا شوق زما ډېر حد پورې پوره شو. او هغه کې بیا دا و چې زمونږ دوا کانټیسټ سو ناس چې کوم یونیورسيټي د اسلام آباد کې نو هغه کې مونږ رانه راغلیو زمونږ روبوټ سو دوا او چړم بي ځل کله مونږ کانټیسټ تلاړو نو زمونږ روبوټ مو مهونه نو هغه چې موږ چاته وی چې د سنوم د موږ ته مهونه ټول ډېر خاندل چې دا څنګه نوم دی نو موږ ډېر انجوای کړو. او هغه روبوټکس والا شوق ما حد پوره کړی دی، بیا سپورټس ما کړی دی، بل زما هیومن رائټس سره ډېر زیات شوق و چې چا سره به زیات تر خو سره به په کلو کې تاسو ګورنو ډېر رویه به د خلکو خنه ونه به غختل چې لور ور کړه اوشي او کولور به هم نو هغه ته ډېر بد قتل اکثر به ما قتل چې چا کر بچر پوښ شنو زامنو ته بیا غسینه او خپې کې خو د لوریانو ته بیا مره کې خو دی نو زه ډېر خپه کېدم چې د لوریانو ته دوی ولې دا نو موږ اکثر خانه چې سپیر پارټس ټول د خلکو ته کې خود چې مره او دا ټول هر ساغي ته پراته دي. ډېر خپه کېدو په هغه باندې نو ما به اکثر هغه سره په دې باندې بحث هم کو چې هغه به چې زموږ لوریانې نه خوخه نو ما به تاسو لوریانې ولې نه خوخه. خو اوس په دې سټیټ چې ځکه لراله منو زه په دې پوه شم چې هغه به ولې لوریانې نه غوښته او خبره به ډېره مس انټرپریټ کېده. د هغې وجه به دا وه چې د جینکو د مستقبل او د قسمت پته نه لګي چونکې هغه واده شي او لیټر آن خو په هغې باندې ظلم کېږي، زیاتې کېږي او هغه خپه نو په هغې به مور پلار خپه او داسې ډېرې جینکې هم وي چې هغوی ته په خپل وراثت کې څه نه میلاویږي نو هغه هم ډېر حده پورې زه اوس د هغې رایټس دپاره هم کار کوم لګی نو آی تھنک ډېر حده پورې ما خپل هغه ټول خواهشات ضرور پوره کړي. صحیح دی جی. والدین څه غوښته، مور پلار څه غوښته چې مهوش نه چې کوم نن څه جوړه کو تاسو د پاره څه منزل ټاکلی و هغوی؟ نه زما والدین کله هم دا سوچ نه دی کړی چې زموږ بچي دي دا پروفیشن جوین کړي هغه پروفیشن جوین کړي. زما والد صاحب دی هغه کله هم دا سوچ هم نه کړی چې دا هغې ټول بچي به وکالت ته راځي او هم د هغوی پروفیشن به جوین کوي ځکه چې چونکې هغې سینیر ایډوکیټ د سپریم کورټ او دا شعبه داسې چیلنجینګ ده چې هغې غوښتل چې موږ بل پروفیشن ته لاړ شو او دې ته رانه شو ځکه چې دا یو 24/7 جاب دی چې سهار به ته کورټس ته ځې او زه کور ته رالم ما روټۍ وخوړه ستاسو پروګرام ته رالم دلته نه به ډایرکټ زه آفس ته ځم هلته نه 10-11 بجې موږ فارغه شو نو داسې یو پروفیشن چې هغه 24 ګنټې ته کار کوي لګی نو ډیفینیټلی خلکو ته یو بریک هم پکار ډېر خلک چې خالي اتوارې چوټي وي زموږ صرف اتوار چوټي وي او د اتوار په ماښام موږ بیا کینو سباني کیسونه تیارو نو بیا یو سوشل لایف ستاسو کم شي نو ډیفینیټلی هغوی غوښتل چې یو داسې پروفیشن ته لاړ شي چې کم از کم ریلیکس پروفیشن زی هلته په آرام خپل ژوند تېرول شي. صحیح دی. خو کم از کم چې مونږ کله دې پروفیشن ته راتلو نو هغوی مونږ منې کړي نه وو هغوی ویل چې تاسو دې پروفیشن ته لاړ شئ. خو بله دا وه چې زه د بچپن نه خپل والد صاحب آیډیلایز کوم چې ما نه به جاوید تپوس کو چې ته به څه جوړېږې نو ما به ورته همیشه وایي زه به د خپل ابو په شان ته جوړېږم. خو ما ته دا پته نه وه چې هغه وکیل دی ځکه چې زما والد صاحب په کور کې یو ډېر مختلف انسان و او بالکل د پلار ډیوټیز نباولو هغه شانتې به نو ما هغه شان ما سوچ نه وکړی چې وکالت ته به زه راځم خو زما ایز ا هول د خپل والد صاحب پرسنالټي او چونکې هغوی حافظ قرآن هم دي هغوی چې به خبرې کولې فارسي کې عربي کې نو ما به غوښتل چې خیر دا یا زما خواهش پاتې دی چې زه عربي او فارسي او هینکو او پنجابي مې زده کړم ځکه چې زما والد صاحب ډېره صفا پنجابي او هینکو وایي فارسي ډېره ښکلې وایي عربي ډېره ښکلې وایي نو زما هم ډېر خواهش دی چې زه هم یو ډفرنټ لینګویجز زده کړم چې څنګه زما والد صاحب زده کړي دي نو دا یو دغه چې کله هغوی موږ منې کړي نه وو لکه روډ بک ته کلیر او هغوی چې سب جوین کول غواړي. صحیح. وکیله څنګه جوړه شوې مطلب د وکالت ته تاسو څنګه راغئ؟ وکالت ته چې داسې رالم چې زما کله BS وکړو کمپیوټر ساینسز کې نو هغې نه پس زه فارغ وم ما MS لپاره اپلای کول غوښتل چونکې ما MS هم کړی د کمپیوټر ساینسز کې LLM سره نو هغه ټایم کې یوټیوب بین شوی و نو موږ یو ریټ پټیشن دایل کړی پبلک انټرسټ لیټیګیشن و چې یوټیوب انبین کړي نو چونکې زما ایکسپرټیز و دی کې ما سایبر کرایمز سبجیکټ په خپل بیچلرز کې ویلو
زما رور زه انکریج کړم چې ته وکالت ولې نه کې ته وکالت وکړه دلته خو ستا ډېر ضرورت دی لکه ټیکنالوژي باندې دومره څوک نه پوهېږي ټیکنالوژي لا باندې څوک دومره نه پوهېږي سایبر کرایمز باندې څوک نه پوهېږي نو هغه بیا ما په یوټیوب کیس باندې کار وکړو موږ لګیا وو نو هغې سره بیا ما زه وکالت شعبې سره منسلک شوم چونکې زه به ریګولرلی تلم ما به آی ټي ایز ان آی ټي ایکسپرټ ما لا فرم چې کوم دی کاکا خیل ایسوسیټ جوین کړ او هلته بیا ما ایډمیشن هم وکړو ما په خیال زما ډېر کم ټایم فرسټ ایئر کې تېر شوی دی د LLB چونکې ما ایډمیشن داسې ټایم کې وکړو چې کله زما ایګزامز و او هغه هم دا وه چې ما دا یو کوर्ट په کیس په تھرو زما ایډمیشن شوی و ځکه چې هغې ویل چې ستاسو بیچلرز کې لا سبجیکټ نه دی ویلی نو تاسو LLB نشئ کولی ځکه چې BA کې به خامخا تاسو لا ایز ا سبجیکټ ویلو نو بیا دوست محمد صاحب ارشاد کیسر وا جس ارشاد کیسر دوی یو ججمنٹ ورکړ د سایبر کرایمز نه غټ یو لا سبجیکټ نشي کېدی چې د سایبر کرایمز ویلې د کو BS کې نو دا بالکل لا کولی شي نو بس نن ججمنٹ رالو سبا ز پیپر تک نه صحیح د سایبر کرایم ذکر تاسو وکړو خو دا راته وایي چې بنیادي اصلي معنو کې سایبر کرایم څه شی دی آیا موږ ترې نه څومره خبر یو او د سایبر کرایم چې کوم دی نو موږ ته د دې چې کوم دی نو وایلیټ کولو دپاره موږ ته کوم رنګه چې کوم دی نو سزاګانې پنشمنټ میلاویدی شي ګور جی سایبر کرایمز هغه ټول کرایمز دي چې کوم سایبر سپیس کې کېږي او هغې دپاره ضروري دا ده چې تاسو سره یو الکټرونیک ډیوایس وي کو هغه موبایل دی کو هغه ټیبلیټ دی کو هغه آیپیډ دی کو هغه کمپیوټر دی لیپټاپ دی هغه تاسو سره او انټرنیټ سره تاسو کنیکټ شئ نو چې یو ځل انټرنیټ په تھرو تاسو یو جرم کوئ څوک تنګوي اوس یو کس ته موږ هراسمنټ خبره کوو یو ورک پلیس هراسمنټ یو سټریټ هراسمنټ خو چې انټرنیټ باندې تاسو یو کس تنګوي نو هغې ته بیا سایبر هراسمنټ ویل کېږي بیا سټاکینګ دی چې یو کس په انټرنیټ باندې څه اکټیویټي کوي لګیا ده او کنټینیوسلی موږ مانیټر کوو لګیا یو چې دا کس اوس چېرته لاړو څه یې وکړل څه کوي لګیا دی اوس خو دلته روټۍ وخوړه نو فل سټاکینګ نو زما په خیال صرف د سټاکینګ سره موږ ته د هغه د لایف باره کې ټول هر څه معلومات وشي نو دا سایبر سټاکینګ شو دې سره سپیمینګ دی نو سپیمینګ دی چې کنټینیوسلی تاسو میسیجز کوئ چې څنګه د یو فون میسیجز موږ ته راځي یا ډفرنٹ بزنس فرانچایزز دي نو موږ ته وایي سیل ولګېده دلته راشئ نو دا سپیمینګ کې هم راځي بیا دې سره کو موږ ګورو یا څوک بل څوک دی کنټینیوس میسیجز موږ ته راځي دا سپیمینګ شو بیا دا ده چې ستاسو هیکینګ وشي بیا هیکینګ یو ډفرنٹ ټرمینالوجي ده کریکینګ یو ډفرنٹ ده هیکینګ دا ده ستاسو سسټم ته راغله ما یو ډیټا ستاسو وکتله هغې کې ما ګډوډ ونه کړو هغې نه ما تاسو ته نقصان هم نه رسو کریکینګ دا دی زه ستاسو سسټم ته دننه شم ما نقصان هم وکړو هغه ډیټا ما واخیسته او هغه بیا زه غلط طریقې سره استعمالوم دې سره کو بیا موږ وګورو زیاتر د خلکو پکچرز چې موږ واخلو پهله به موږ د ایډیټینګ خبرې کولې چې فوټوشاپ شي پکچرز بیا موږ د مورفینګ خبرې شروع کړې چې به تصویر مونږ والو شکل د بل چا ولګوو هغه پکچرز چې کوم دی نازیبه تصویرونه موږ د خلکو آوټ کو دې نه پس اوس یو زمانه بدله شو اوس د آرټیفیشل انټیلیجنس خبره راغله چونکې آرټیفیشل انټیلیجنس باندې د سبجیکټ هم ویلی دی آرټیفیشل انټیلیجنس کې دی چې اوس خلک یو بل دمکیانې ورکوي چې یو ښځه هیراس کوي او ورته وایي چې ته ما سره خبرې وکړه یا ما سره ډنر ته لاړه شه ګینې تصویرونه یا ویډیو به ستا آرټیفیشل انټیلیجنس په تھرو ایډیټ کم او تعالی به نقصان درکم نو داسې هم کېږي بیا بلیک میلینګ دی بیا بولینګ دی بیا موږ داسې ګورو چې بینک ټرانزیکشنز کېږي دغه هم یو کرایم دی داسې ډېر شیزونه راشي نو دا ټول چونکې انټرنیټ په تھرو کېږي او الکټرونیک ډیوایس په تھرو کېږي نو دا ټول موږ سره سایبر کرایمز کې راځي صحیح دی جی بنیادي د دې سزاګانې څه دي که نه تاسو څنګه په اسانو الفاظو کوئ چې یاره دا زمونږ سایبر کرایم چې کوم دی نو مونږ په مختلف رنګه طریقې سره کولی شو مونږ د چا چې کوم دی نو چا سټاکینګ کوو یا د چا خبره د چا هراسمنټ کوو یا چې کوم دی نو په ډیجیټل پلیټفارم باندې هراسمنټ کوو یا د چا ډیټا غلا کوو یا چې کوم دی نو مونږ یو کس چې کوم دی نو فالو کوو هغه پسې چې کوم دی نو د هغې ریکې کوو یا چې کوم دی نو مونږ د چا کمپیوټر نه څه هیک کوو یا کمپیوټر نه څه پټ کوو یا کمپیوټر سره مونږ د هغې چیټ چاړو کوو ډاکومنټ سره چیټ چاړو کوو یا ډېر څیزونه دي خو دا راته وایي چې دغه رقم څیزونه کولو سره چې کوم دی نو پنشمنټس ګوره ډفرنټ دي یو مونږ د هیټ سپیچ خبره کوو نو د ټولو چې څومره کرایمز دي د هر یو پنشمنټ بدل دی 3 کاله 15 کاله 9 کاله 8 کاله هیټ سپیچ راشي نو هغې کې هم 10 years
پورې پنیشمنت دی او د صرف پنیشمنت نه دی کې پینلټیز هم دی فاینز هم په لګي چې دومره فاین بم تاسو ورکې نو 15 لک فاین هم دی 1 لک فاین هم دی 2 لک فاین هم دی هیوی فاینینګ دی فاین هم څه کم نه دی د کې چایلډ پورنوګرافي مرضی نو د کې اوس بیا سټیټ ټیرریزم هم دی سایبر ټیرریزم هغه ته وي نو سایبر ټیرریزم چې کم دی او چایلډ پورنوګرافي د دې اډو معافي نشته دی کې د کې لایف امپریزنمنت دی او 10 کارونه کم قید هم پکې نشته ځکه کو نن سبا موږ وګورو نو اوس ریسنټلی موږ سره یو کیس راغلی نو هغه کې داوا چې یو ماشوم سکول نه لاړو او خپل مرګري کرا د سکول نه پس چټه کې الته لاړو نو هغه ته پته نه و چې د هغه ماشوم والد صاحب د دې ماشوم نازیبه ویډیوز جوړ کړل هغه ویډیوز هغه په سوشل میډیا ورکړل نو دا هغه چې کوم ماشوم د دوی کور ته تلو د چا ویډیوز چا اوټ شو دا هغه پیرنټس چې وکتل نو حیران و چې دا اوس موږ بچی سره سو شو نو هغه په سوشل میډیا په واتس اپ باندې او فیسبوک باندې هغه بیا اف آی ای ته لاړل سایبر کرایمز وینګ چې کوم دی چې دا اوس ته دې مونږه ریپورټ کو لګیا یو الته کمپلینټ جمع کو باغې بیا کاروایی روانه وا خو چې کاروایی د سایبر کرایمز والا ډېر سلو وا هغه د دې نه اګریوډو چې دا د سپیډ اپ شي دا کسان دی اونې ولې شي نو ځکه پکار دا چې د خپل ماشومان مانیټرینګ هم کول پکار دی د خپل ځانم ډېر خیال ساتل پکار دی چې مو خپل ویډیوز خپل پکچرز دا څه خلکو ته آوټ نکو ډېر خیال وساتو د سره سره بیا دی چې کله مونږ سایبر کرایمز وینګ کې اف آی ای کې شکایت ولګو کمپلینټ جمع کو الته بیا غوي تاسو سره دا سپوز کوي چې دا کس چرته دی د لوکیشن څه دی نو چې تاسو ته لوکیشن نه پتا یا تاسو ته دا پتا نه چې دا تاسو سره دا جرم چې کوم شوی دی دا کم کس کړی دی او چا تاسو پکچرز آوټ کړی دي د پرپیټریټر معلومات نه وي هغه بیا تاسو کیس ډېر حد پورې سلو کی نو دا معلومات هم ډېر ضروری او د کې د انیشل سټیج کې به تاسو کمپلینټ جمع کوي او چې څومره تاسو سره ډاکومېنټس دي سپورټینګ ډاکومېنټس دي آیا سکرین شاټس تاسو ایستي دي چې په دې سوشل میډیا باندې زما پکچرز ویډیوز آوټ شوي دي یا دا داسې چایلډ پورنوګرافي شوې ده نو دا ټول به تاسو هغې سره اټیچ کړئ او بیا به هغې په هغې باندې هغوی انویسټیګیشن کوي انویسټیګیشن نه پس بیا دوی اف آی آر درج کوي د دوی پروسیجر ټوټلی ډفرنټ دی زموږ چې کوم کریمینل کیسز دي نو هغې کې ډومبي اف آی آر اوس دامچه کېږي اف آی ای کې داسې نه وي نو دا چینج شي دې سره اوس زموږ چې کوم د سایبر کرایمز وینګ دی all over the world دوی یو کانټریکټ اګریمنټ کړی دی کو ماشومانو سره چرته داسې قسمه حادثات کیږي کو چایلډ پورنوګرافي دا چایلډ سیکشوال ابیوز دی ماشومان سډیوس کیږي لګیا دی په انټرنیټ باندې یا هغوی غلط ایکټیویټیز کې انوالو کوي لګیا وي مطلب ټیرریزم کې انوالو کوي یا څه نور څه ټرافیکینګ کې نو دا د دوی یو سپیسیفک دغه دوی جوړ کړی دی یو ګروپ جوړ کړی دی چې دوی هلته دا انفارمیشن واچوي چې دا ماشوم دلته ایټ رسک دی او دا کیس زر سارٹ آؤٹ کړي چونکه پاکستان کې موږ سره د سوشل میډیا نیټورکس افیسز نشته نو د فیسبوک دفتر شته نو د انسټاګرام دفتر شته نو موږ سره د سنیپ چیټ دفتر شته نو چې کله موږ کیس جمع کړو نو دوی هغوی ته ایمیل کوي چې دا کرایمز شوي دي تاسو موږ سره مرسته وکړئ نو بیا هغوی دې ته ریپورټ بیک کوي نو هغه ټایم کنزیومینګ دی خو اوس یو اګریمنټ شوی دی پوره دنیا کې چې څومره ملکونه دي نو دوی اګریمنټ کړی دی چې کم از کم کله د ماشومانو خبره راشي نو هغه ډیټا به مونږ فورن لرکو هغه باندې به مونږ کار کوو چې کوم ملک کې دا پرپیټریټر موجود دی نو دا خلاف به کاروایی کیږي هغه ملک کې د دې قانون مطابق صحیح دی جی ډیجیټل پلیټ فارم مونږ ډېر مس یوز کوو بلکې نن سبا که تاسو وګورئ که نه نو مختلف رنګه مطلب چیلنجینګ میچز کیږي چیلنجینګ گیمز کیږي چې هغې کې زموږ دا طور سره هم خصوصا د دې پښتني طور سره هغه داسې قسمه حرکات کوي چې هغه زموږ د کلتور نفي کوي هغه بلکې زموږ د مذهب هم نفي کوي چې خبره زموږ مذهب هم نه ایکسپټ کوي تاسو د هغې په باره کې به څه وایئ یا د دې په باره کې څه کول پکار دي یا څه کیدی شي نه دا زما نوټس کې نو دا خو تاسو په تھرو ماته پته ولګېده چې داسې قسمه هم حرکتونه کیږي لګیا دي بالکل د دې روکتھام دپاره کار کول پکار دي خو سپیشلی پاکستان کې یا خیبر پختونخوا کې دا کیږي نو په دې باندې بالکل د دې رپورټینګ هم کیدی شي پولیس ته رپورټ کیدی شي او ما په خیال پیم راته هم د دې رپورټ لیشي دی په ټي وي باندې دا څنګه دوی دا الاو کوي چې داسې قسم اکټیویټیز کیږي ایون کو سوشل میډیا باندې هم کیږي نو دا اف آی ای ته بالکل کمپلینټ کیدی شي چې دا قسمه لوبي دي
او داسې گیمز چې کوم دي دا په سوشل میډیا روان دي او د دې روکثام وکړي نو ډیفینیټلی په دې باندې به اف آی خامخا یو اکشن اخلي او په هغه باندې به کار کوي. صحیح دی. په کم چوکو پاتې شوي مطلب اوس در سره چې کوم نو تاسو ډیزګنیشن سدي په کم ادارو سره منسلک په کم ټایم کې کم ادارو سره کارونه کوي تاسو؟ یو خدا وا چې انټي ریپ اکټ چې کله جوړې د 2021 نو د هغه لیجسلیشن کې او د هغه چې څومره دا فیزز او د هغه ممبر ما د انټي ریپ اکټ د لاندې یو سپیشل کمیټي جوړه شوې ده د هغه ممبر او هغه کې به لیجسلیشن کې هم زما ډېر خدمات وو. د سره اوس نیشنل کمیشن آن هیومن رائټس یو اکټ 2012 د هغه د لاندې یو ایڈوایزري کمیټي جوړه شوې ده هغه کار کوي او نیشنل کمیشن آن هیومن رائټس د خط طریقې سره هغه چلے لګیا دي نو هغه کې ټرانسجنډر رائټس باندې ماینورټي رائټس باندې پیپل وذ ډیسابیلیټیز او خواتین د پاره هغه کې کار کیږي لګیا دي نو بالکل هغه کې هم کار کوم لګیا مو ریسنټلی اوس موږ یو کیس هم جمع کړی دی یو خو ټرانسجنډر حواله سره چې ټرانسجنډرز د پاره پکار د چې سپیشل کوټه وي او پاغه باندې هغه الیکشن کانټیسټ کې هم دا ټرانسجنډرز غیله ووټ ورکي او غرا شیدلتا اسمبلو کې پارلیمنت حصہ جوړ شي او دې سره بیا اوس موږ یو نوې کیس جمع کړی دی هغه د چې ماینورټیز چې څومره دي دا کرسچینز هندو سکس دی چې دوی د پاره یو سپیسیفیک کوټه موجوده ده الریډي خو پکار دا چې دوی ریزرved سیټ باندې ناراضي دوی ته د پراپرلی دا ماینورټیز د دوی لا ووټ ورکي او باغې باندې دوی الیکشن چې کوم دغه شانتي کانټیسټ کې دوی راشي او خپل نمائندګي وکي په پارلیمنت کې نېشنل اسمبلی کې پروینشل اسمبلیز کې نو دا اوس ریسنټلی زموږ یو رټ دی او بل دا چې ماینورټي رائټس لپاره اوس ریسنټلی ما یو کیس جمع کړ چې یو ماشومه وا چې کومه د 14 سالو ماشومه وا او هغه کډناپ شو هم دا غي نیبرز کې په چن جاوڼ کې یو کسو هغه راغی او کډناپ کړه او فورسفولي هغه سره واده وکړ او اوس چې کومه دا غي معلومات نشته چې هغه چرته دا غزان سره بوتل ده او چونکه دا یو چایلډ میریج هم دی بل د ماینورټیز شوم ده د اقلیتان چې څومره د موږ سره دا غي شوم ده او ورسره دا یو ریپ کې عمر راځي د موږ چې 375 یو سیکشن دی د پاکستان پینل کوډ دا غي سب سیکشن دی 5 هغه دا وی چې یو ماشومه د 14 کالو نه کمي او هغه چونکه دا ګارډین کانسنټم ني دا کانسنټم ني نو هغه سره سو کو ادو کی نو بریب کې راځي چونکه دا ګارډین کانسنټم دی کې نشته دا ماشومه کانسنټم نشته چونکه دا هغه پریشرایز شوی دا فورس شوی دا واده د پاره نو دا غي زمره کې راځي نو ریسنټلی دا کیس موږ جمع کړی دی ورسره موږ سره چې کوم صوبای متسب دا چې کوم د پراپرټي کیسونه اوري او د هراسمنت کیسونه اوري نو هغه چې کوم اپوائنټمنټو هغه هم زموږ د یورټ په تھرو شوه دي چې کوم کې موږ دا ویلو چې 2010 کې د هراسمنت اکټ راغی او موږ سره پروینشل اومبډس پرسن نه و نو موږ دا وی چې کم از کم د اپوائنټمنټ دلته ضرورت دي چې ډېر خزې دي چې هغه سره هراسګي کیږي او هغه ته یو پلیټ فارم نشته یو فارم نشته چې تل لاړ شو خپل کمپلیټ جمع کی د سره ریسنټلی ما یو بل ریټم جمع کړو چې موږ سره ډومېسټک وایلنس اکټ راغله دي 2021 او هغه کې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز ذکرو چې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز به جوړیږي او هغه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز تبا هغه خزه خپل د غریلو تشدد کیسونه بوړي چې چا سره وال ټکول کیږي چې یو کور کې کم خلک غي سره اوسېږي او غي باندې ظلم کوي تشدد کوي دا به د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز تخپل شکایت جمع کوي هغه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړ نو هغه مالته په خبر های کورټ کې رټ جمع کو هغه په تھرو اوس دا ان شاء الله ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز هم جوړ شي صحیح دا خبره زما خیال دی چې زه وایم چې تر اوسه پورې چې کوم نه سمرا کامیابی ترلاسه شوی دا کم اچیومنټس دي تاسو چې هغه تاسو مونږ ته وایي چې په کم ځایونو کې په کم شوبو کې کار کړی دی او کامیابی هم ترلاسه کړی یوټیوب چې بین شوی نو یوټیوب ان بین چې کوم یوټیوب واپس پاکستان ته راتلل لکه چې مو وی پی ان یوز کول هغه لپاره چې هغه په تھرو راشي بیا د سره څه خو کیسز ما منشن کړل او صداري چې کله مو سره کووډ راغی او کرونا کې بیا دا و چې ډېر خلک په کورونو کې ناستل وکیلانو ته مشکلات او چې کوم خلکو کیسونه په کوټونو کې پاتې وغه ته مشکلات نو ما یو پروپوزل راوړم چې ای کورټ شروع کړي
هغه ای کوډ چې کوم دی هغه موږ دلته درخواست هغه ټایم چیف جسټس او وقار سیټ صاحب د جسټس وقار سیټ ته موږ دا پروپوزل ورکو چې تاسو ای کوډ شروع کړئ چې کم از کم وکیلان کو کوډ سره راځي هغوی تم کرونا کې ګو ډیر وکیلانو دې کې وفات شو ډیر زموږ کلاینټس هم وفات شو چې څوک براتل زموږ ډیر سټاف چې کوم های کورټ سټاف او د لاندې ډسټرکټ کورټ سټاف د کرونا ډیر زیات ډیث شو نو دا ای کوټس والا چې کوم یو پروپوزل دا چې موږ راوړو هغه ټایم ملکه بخاری پارلیمنټري سیکرټري وا هغه ماته کال وکړه ماته دا پروپوزل ماته سند کا ما هغوی ته پروپوزل سند کا هغه باندې کار وشو وفاقي حکومت په کار وکړو زموږ صوبایي حکومت پیس کار ونه کړ بیا موږ سره ملتان کې ای کوټ شروع شو ای کوټ شروع پاکستان کې سٹارټ شو او زما بیسیک مقصد دا چې ویډیو لینک په تھرو به های کورټس کې کیسونه کېدل نو ما چې په ویډیو لینک باندې یو کیس کېږي سیستم already موجوده دی موږ ولې ای کوټس نه شروع کوو چې وکیلان هم خپل چیمبر نه کور نه آنلاین ججانو ته هم فایده هغوی هم په خپل کوټ کې ناستي نو نه به آډینس وي او نه به کورونا پھیلاویږي هغه ای کوټس والا چې کوم پروپوزل و هغه یو کې پی اپیډیمک ایکټ راغلی دی د هغې سیکشن 21 هغې کې دا ریفلیکټ شو نو سیکشن 21 کې دا وایي چې کله موس داسې اپیډیمک راشي یا پینډیمک راشي نو موږ به ویډیو لینک په تھرو کیسونه ورو کوټس ته به راتګ ستاسو نه وي تاسو به ویډیو لینک بیا چې کومه زموږ پروونشل ombudsperson د هغې ویډیو لینک په تھرو کیسونه اخیستل شروع کړل چې تاسو راځئ مخ موږ به ویډیو لینک کیسونه ورو اوس کو تاسو وګورئ نو هغه پروپوزل نه پس زموږ د کوټس پوره سیستم بدل شو هغه څنګه بدل شو اوس زموږ قیدیان د جیلونو نه کوټس ته نه راځي د هغوی چې کله بیان اخلي که نه سټیټمنټ ریکارډ کېږي په عدالت کې هغه آنلاین شي او جج دلته ناست دی هغه نه سټیټمنټ والی صحیح مطلب دا چې دا اسانتیا شوه که نه دا ډېره اسانتیا شوه نو دا یو ویو راغی چې هغې سره ډېر یو لوی چینج مطلب ژوند هم سکیور شو د قیدي ژوند هم سکیور شو بالکل د قیدي ژوند هم سکیور شو ځکه که موږ وګورو نو اکثر به داسې وه چې موږ ایویډنس چې ریکارډ کوو اوس کو تاسو وګورئ نو زموږ کیسونو کې یو بل یو فلیکسیبیلیټي دا شو شوه چې ویډیو لینک په تھرو یو کس چې اوس کینیډا کې ناست و د هغه کیس دلته پینډینګ دی نو موږ پکې درخواست ورکو چې دا کس نشي راتلی نو د کیس ته په موږ به ایویډنس په ویډیو لینک وکړو هغه درخواست په تھرو د هغه ایویډنس په ویډیو لینک وشي هغه آنلاین چونکې سکرینز خو عدالتونو کې موجوده دي هغه دوی انسټال کړي دي نو هغه هلته په ویډیو لینک آنلاین شي او د جج په مخامخ یا دواړو وکیلانو په نګرانۍ کې هغه زما په خیال دا یو ډېر لوی چینج و زه به دې ته یو اچیومنټ وایم چې دا چینج رالو دې سره د کورونا ټیسټونه او د ډینګي ټیسټونه هغه چې کوم دنو پرایویټ لیبارټري کې به د هغې ریټ ډېر زیات و چې کوم ګورنمنټ هاسپټلزونه یې کې بارزان و بیا موږ یو ریټ وکړو چې د دې یونیفارم پکار ده چې د ټولو قیمت یو وي د ټولو لیبارټرانو یو ریټ پکار دی هغه ریټ موږ وکړو هغه هم زموږ په حق کې فیصله شو د ټولو لیبارټرانو چې څومره پرایویټ وي کو ګورنمنټ وي د هغوی ټولو سیم ریټس دغه شو فکس شو چې په دې ریټ باندې به کېږي دې سره سره بیا موږ اوس یو ریټ کړی چې په پبلک سپیسز کې ښځو د پاره ټوایلټس پکار دي او په هر پلازا کې پارکینګ ایریا پکار ده نو کو تاسو کتلی نو زموږ کنټونمنټ پلازا نه بهر دوی پبلک ټوایلټس جوړ کړل نو ځای په ځای اوس کم از کم هر پلازا کې دوی پبلک ټوایلټس خامخا جوړوي ټولو نه مخکې خو زموږ کنټونمنټ پلازا نه بهر جوړ شوي دي زما په خیال دا مې یو ډېر غټ اچیومنټ و بیا موږ یو کیس کړو چې د ماشومان چې کوم خیر غواړي صدر کې موږ اکثر ګورو د یونیورسټي روډ باندې ګورو ډېر نور علاقې دي هلته هم دوی ناستې خیر غواړي نو موږ وایو چې د دې ماشومانو دپاره دا چایلډ ایټ رسک دي دوی دپاره څه کول غواړي نو جسټس قیصر رشید صاحب چیف جسټس و هغه ټایم هغه ریټ چې کله موږ جمع کوو هغې سره ډېر چینجز راغلل بیا موږ سره زموږ کور یو اداره وه هغې کې دوی دا وکړل چې په نورو ښارونو کې زموږ کور اداره په کورونو کې جوړه کړه بیا دوی ته به صرف بیسک د هغه ماشومان دي چې کوم رسک باندې دي هغوی صرف دوی زموږ کور کې پرېږدي دې کې یتیمان نه یتیمانو دپاره یتیمخانې وي نو دا ماشومان به دوی بیا اوچت کړل زموږ کور ته بیا بوتلل هلته بیا په هغې باندې ایجوکیشن کو خو تاسو به ورته آیډنټیفای کول چې دا ماشومان دلته ناست دي اوچتېږي هغه به دوی ریډ وو هغه به اوچت کړل خیر دا ختمول یو ډېر غټ پروجیکټ دی او دا یو مافیا ده په ډېر حده پورې دغلته اوس ماشومان چې کوم دي چې کوم ایټ رسک دي هغوی ته به سکلز ښودلی کېدل نو نارملي که موږ وګورو نو هماغه زاړه قسمه سکلز دي خو اوس هغې کې چینجز دوی قیصر رشید صاحب دا وکړل آرډر یې پکې وکړه چې دوی ته به تاسو موټر سایکل ریپیرینګ موبایل ریپیرینګ
کمپیوټر کورسز چې څومره دي اب هم ورته ښایي نو دا ټول ډېر یو های لیول چینجز زه ګورم چې دې کې رالل چې ماشومانو ته چې څنګه اوس موږ وګورو زموږ الیکټرانیک ډیوایسز دي نو د هغې ریپیرمنټ ورته وښایي اے سی شو ټي وي شو چې کم از کم دا ماشومان سبا چې د دې ځای نه وځي چې هغوی ته جابز هم میلو شو دا نه صرف ایجوکیشن کې سپیسیفای کول دي دوی ته ټیکنیکل سکلز وښایي نو دا مې ډېر داسې موږ ډېر زیات کیسز کړي دي داسې مګې راغلی وې دلته ډېرې زیاتې مګې وې بیا کیسونه راغلي وو چې ماشومان یې خوړل بیا موږ یو کیس وکړو چې دا مګې دې ختمې شي دې دپاره ګورنمنټ ته پکار ده چې سپرې وکړي یا سمټ دغه یوز کړي نو بیا چونکې په موږ باندې یو ریټ مختص کړی انعام به ملاوېده نو بیا به د پنجاب نه مګې راتلو خلکو به روړی چې دا مګې موږ ډېږې موږ له پیسې راکړې نو دا یو ډېر انټرسټینګ کیس و موږ خو د فایدې دپاره کړی و چې ډېر ماشومان په اخبارونو کې به راتلل چې موږ وخوړلو مړه شو زه به هغه ټایم پیدا شوي و برت به یې شوی و هماغه ټایم به وي چې موږ ورسره مړ شو نو دا مونږ کړي دي مونږ ډېر زیات لکه مونږ په پبلک انټرسټ باندې ډېر زیات کار کړی دی او مخکې به زموږ والد صاحب کو اوس مونږ هغه کنټینیو کړی دی چې که څومره مونږ لکه خدمات یو پبلک ایټ لارج ته رسول شو نو خپل طرف نه زموږ کوشش وي چې مونږ لږ ډېر دی کې خپل خدمات ورکړو صحیح دی جی دا راته مطلب اکثر عموما زموږ په لدا ای چې مطلب مونږ ډایلاګ مخې ته کو تاریخ په تاریخ مطلب د سلو پروسس خبره کیږي څه تاسو د دې په باره کې څه نظر دی او چې دا ده چې دا خو دا چې کوم کیسز دي چې کوم تاریخ والا دي دا زیاتره دیوانی مقدمو کې کېږي او هغه خو ظاهري خبره چې دیوانی مقدمې نه به د خامخا دیوانه کوي نو دا چې ګوره یو کیس تاسو جمع کړه نو کیس کې به درخواستونه هم راځي هغه درخواست باندې بیا هغوی به راځي چې د هغې حق کې فیصله نشي نو ظاهري خبره سپریم کورټه پورې کار لاړ شي کیس لاړ شي واپس بیا هماغه عدالت ته راشي نو دې سره دا کیسونه بیا دې کې ایډجرنمنټس هم کېږي اسټرایکس هم راشي دې کې اکثر چې زیات ټایم کوم دا کیسز اخلي هغې کې چې کوم اپوزټ پارټي کورټ کې په ټایم باندې اپیر کېږي نه د هغې د وجه نه کیسز چې کوم دی هغه لیټ شي ادروایز اوس ډېر حده پورې کوشش کېږي چې دا کیسونه په ټایم باندې فیصله شي سمه ده د زنانو د وراثتي چې کوم مسایل دي هغه تاسو په کوم نظر سره ګورئ یا تاسو په څومره کار کوئ ګورئ چې موږ سره یو پراپرټي رائټس ایکټ راغلی دی 2019 کې او د هغې د لاندې د هغې اختیارات هغوی صوبایي محتسبې ته ورکړي دي چې کومې دفتر بینیولنټ فنډ بلډینګ کې دی او هلته هغوی دا ویل چې 2 میاشتو کې دننه به د دې ښځو د وراثت کیسونه فیصله کوي هغه صورت کې چې هغه کې د شهادت ریکارډ کولو ضرورت نه هغه کیسونه چې الته جمع شي هغه ډي سي نه ریکارډ وغواړي او ګوري چې آیا د دې ښځې د کې شیر شته نشته دی نو چې هغه ډسپیوټډ نه هغه په 2 میاشتو کې ډیسایډ شو هغه خپل حق ملو شي د دلاندې عمده ښځې کو د دوی کیسونه په دیوانی عدالتونو کې الریډي روان دي بیا هم دوی صوبایي محتسب سره خپل کیس جمع کولی شي او بیا کو د دوی دیوانی کیس روان دي په دیوانی عدالتونو کې نو بیا موږ سره یو ایکټ راغلی 2012 کې د هغې د لاندې دوی درخواست ورکولی شي هغې دیوانی عدالت کې چې دا 6 میاشتو کې دننه فیصله کوي او د دې امپلیمنټ کول ایگزیکیوټ کول چې کوم دي هغه به د ایس ایچ او او د ډي سی ذمہواري وي صحیح او د دې د لاندې چونکې ډېرې ښځې اوس دلته خو اویرنس شته دی خو که موږ وګورو دا نیولی مرج ډسټرکټس چې کوم دي دغه هلته ښځې خو نادره سره رجسټرډ نه دي نو هغوی خپل حق په څنګه غواړي چې موږ ته وراثت کې حق میلو شي دې دپاره هم موږ یو پیټیشن جمع کړی چې څومره ښځې د نیولی مرج ډسټرکټس دي نو حکومت ته پکار ده چې دا ټولې ښځې نادره سره رجسټر کړي او هغه ځکه رجسټر کول پکار دی چې ډېر خلک د هغې ځایونو چې څومره دي هغوی خپلې ښځې په دور دراز علاقو کې وله ودونه وکړي لرې برې واده کړي نو هغه بیا واپس راتلی نه شي نو خپل وراثت کې به حق څوک غواړي او یا هغې پیسې واخلي چې دا ښځه چېرته بهر واده کړو دا واپس رانه شي نو دې طریقو باندې ځکه هغوی ډېر فخر باندې وي چې موږ دیله حصه په وراثت کې نه ورکو نو دې دپاره بیا موږ دا پیټیشن کړی هم د صوبایي محتسب سره موږ کړی چې تاسو یو انیشیټیو واخلئ چې څومره ښځې په نیولی مرج ډسټرکټس کې دي هغه نادره سره ټولې رجسټر شي چې کم از کم هغه د خپل وراثت د حقوقونو نه محرومه پاتې نه شي او صرف د وراثت حقوق نه دي هغې ډېر زیات حقوق چې کم دي هغه په عمال شي چې کله هغه نادره سره رجسټر نه صحیح دی سوسایټي دغه وایي اکثر لا موږ وګورو په لیکلو کې راشي د
خلکو په وینا کې راشي چې راز مونږ په لا د طلاق ریشو چې کومدن هغه سیوا شوی دا ستاسو ته د ورځې یا چې کوم نن ستاسو مخې ته څومره داسې کیسز راځي؟ ګوره جی پخوا وجوهات ډیر مختلف وو، اوس ډیر نوې قسم وجوهات را روان دي. پخوانی وجوهات موجود دي، هغه کې کم کم وجوهات یو بداوه چې خاوند با نانو نفقه خزل نه ورکوله وهل ټکول بکیدل ساس بهو مونږ به چې خواخه او انګور جګړه کوي نو هغه به یو وجوا چې زوی او خاوند چې بوم ته تیرې ده او ظاهري خبره وا مونږ اکثر خبره کوو کنه چې په خزو باندې تشدد کیږي. زما په خیال د خواخه او د انګور په جګړه کې ټول نه زیات تشدد په هغه زوی باندې یا خاوند باندې هم کیږي او منټل ټورچر نه مغه تیریږي. نو هغه یو تشدد بمو چې خاوند وهل ټکول او بچی به اوس قصې بدلې شوې. اوس ریزنز دي چې کوم نه ویلا روان دي چې خزه او سړی دواړه کار کوي لګیا دي. ډیر زیات سړی داسې دي چې هغه ناکاره شو، هغه وی چې مونږ د جواب نه کوو، مونږ دیو داسې خزه سره وادو کو چې هغه پیسې ګټي، زما په آرام ناست ما پیسې ګټي، کور به سنبالي، لایف به مې سکیور شي، بچی بم سنبالي، کور بم سنبالي او ما به خرچیم کوي. دویم قسم چې کوم نوې ریزنز راغلي دي هغه دادي چې خزو خاوند دواړه جاب کوي، نو دواړه ډیفرنٹ مختلف خارونو کې کار کوي. کو ګورنمنت جابز نو زبیا سپاوس پالیسی په تھرو به داغه ټرانسفر وشي، خو چې یو ګورنمنت اداره کې دی او پرایویټ اداره کې دی او ملټي نېشنل کمپنی کې دی نو بیا هغه ته مسله جوړ شي. نو خزه ویزه جاب نه پریدم، خاوند ویزه جاب نه پریدم، دا لانګ ډیسټنس ریلیشنشپ د وجه نم جګړه جوړی شي. دې سره سره کو تاسو ګوره نو بیا څه خزه دا وای چې موږ ته د خپل حقوقونو باره کې ډیر زیات معلومات دي، نو اکثر هغه حقوق چې کوم دي غلط طریقې سره انټرپریټ کړي. زه به یو اگزامپل درکم چې یو خزه دا وای چې زما خاوند جاب نه راشي او هاوس وایفي چې یا به ماشوم ته پیمپر چینج کوي یا به روټه پخای، نو دام یو عجیبه خبره. نو دا څه ټایپ کیسز هم راځي. صحیح. دا زما خیال چې دا یو لفظ دا یا ناره چې کوم هغه میری مرزي ولا دی پکې څومره کردار دی یا آیا پازیټیو دی یا نیگیټیو دی یا چې کوم دی څومره کورونه وران کړي دی ناره؟ ګوره چې زه به دا خبره کوم دا خو یو ناره ده، د دې نارې انټرپریټیشن غلط شوی دی. د دې ناره څه ده؟ دا بیسیکلی دوی خپل ریپروډکټیو هیلث رائټس غواړي چې موږ ته د ریپروډکټیو هیلث رائټس ملو شي. هغه د صورت کې چې ډیر د خزو دایره خبره ده دا ډیره غلط انټرپریټ شوی مداري او څه خلک غلط طریقې سره استعمالي، خو د دې اصل کې مقصد بالکل ډیفرنٹ او ډیفرنٹ طریقې سره استعمال شو. دا ناره چا کورونه نه دیروان کړي، خدا ته چې دا زویل شمه چې چونکه د ډایورس ریشو مو سره زیات شوی دی نو هغه د نارې د وجه نه دی، هغه د دې وجه نه دی چې یا خو اویرنس غلط طریقې سره استعمال شي یا بیا دا چې خزه په ډیفرنٹ سټیز کې جاب کوي لګیا دي. یو بل چې کوم نوې کیسز موږ سره را روان دي هغه دادي چې خلک ودونه او کیو بیا خپل خزه پروستیټیوشن نه استعمالي، نو دا کیسز هم راغلي دي. بیا دادي چې ډرګ اډیکټس دي او خپل خزه ته وي چې موږ له روزانو د پلان نه پیسې وروړه. بیا دا می چې ډیر کیسونو کې دی چې سړی هغه نه ډیمانډ کوي چې مالدار خزه او کیو بیا ورته منډه پراپرټي کیسه وروړه، پلان ژوند دی وي د پراپرټي کیسه غواړي. دا ټول ریزنز دي، نو صرف دا ناره پکې انوالو نه دا خو میس یوز شوی دا دغه شوی دا. صحیح سم خو مونږ دا چې مونږ اکثر ګورو کنه چې په دې چونکې یو سیز مونږ روټین بیس ګورو هغه مونږ راوځي کو متعلق سړی ناستي او هغه کوېسچنیر چې کوم نو هغه تمخ کو، خو مونږ ګورو نو چې یاره سوشل میډیا د لاسه یا چې کوم نو په ډراما کې هر وخت د طلاق والا کانسپټ زیات خودل یا فلم کانسپټ زیات خودل، آیا د دې د وجه چې کوم نو څومره ریشو زیاته شوی د طلاق؟ بالکل دا کیسز ډیر زیات دي. د کې دا چې ایکسترا میریټل افیرز صرف د خزو نه وي، هغه د سړو وي او هغه ولي وي هغه ځکه وي چې یو خاوند چې کله خپل خزه نیګلیکټ کی او هغه بل چرته بیزي وي ال د ټایم، نو خزه سره کوم فون دی اګور کې هغه ټول ورځ ناشتي نو هغه موبایل کې لګي، نو ډیفینیټلی چې خاوند هغه ټایم نه ور کوي نو هغه نور خلکو سره انګیج هغه چې کله انګیج نو دا غنه مسلې جوړی شي او هغه بیا د کې به داسیم کیږي چې ډېر خزه خپل فرند سره انوالو شي، خپل خاوند قتل کی، دا څه کیسه زما سره راغلي.
او داسې کیسز هم دي چې د خپل زوی کلاس فیلو یا فرند سره مې انوالو دی او خپل خامن مړ کی. نو ډیفرنٹ ریزنز دي. لکه یو کس د ستا کور ته راځي استاد زوی مرګره دی او ته هغه سره انوالو شي او خپل خامن مړ کی چې زه هغه سره واده وکم. نو نیچر اف کیسز ډیر زیات دي. خو بالکل د سوشل میډیا د کورونو روانولو کې اوم یو ډیر غټ رول دی. خو دا په موږ باندې ډیپند کوي چې دا سوشل میډیا دا یا انټرنیټ دی موږ ښه طریقې سره استعمالو یا غلط طریقې سره استعمالو. او دې کې ډېر خلک داسې دي چې بهر ملکونو کې ناستي یا وی پی ان په تھرو ښځې چونکې ډېرې ښځې داسې وي چې کورونو کې ناستي وي هاوس وایفز یا ان میرډ جینکې وي. اوس داسې موږ ګورو چې د بهر ملکونو کې هغوی خلکو سره د هلکانو هم داسې ده چې هلکان هم د بهر ملکونو جینکو سره انوالو شي. او چونکې هغه ټرافیکینګ طرف ته هم قصه ځي چې تاسو ته وایي چې راته زما ملک ته راشه او دلته به موږ تعالی هر څه درکو واده به وکړو. نو هغه دی چې دا کسان بیا وایي چې موږ هلته لاړ شو او چې دوی هلته لاړ شي نو قصه بالکل بدله وي. بیا د سوشل میډیا دا هم ده چې موږ سره یو داسې کیس هم راغلی و یو جنۍ به د هلک تصویرونه کتل کله به مرسډیز سره ولاړ او کله یو بایک سره او کله هایابوسا دی. هغې د کور نه کالي او پیسې راټولې کړې وو هغه هغه سره لاړه مري ته لاړل هنیمون وشو هغه خپل کور ته بوتله د خټو کور و. نو دی ورته وی چې دا څه دي هغه هلک چې کوم دی هغه په شفي مارکیټ کې جورابې خرڅولې او دې ته په سوشل میډیا لګېده چې دا خو پرنس چارمنګ دی دی خو کروڑپتی دی کله مرسډیز دی او کله کرولا ده او څه دي څه دي. نو ضروري نه ده چې کوم شي ستاسو په سوشل میډیا ګوره به رښتیا وي. زمونږ خلک لنده کاته کې په هر څه باندې یقین وساتي. زه به دا وایم جینکو ته مو هلکانو ته چې څه تاسو په سوشل میډیا ګوره ضروري نه ده چې هغه رښتیا وي. ایډیټینګ زمانه ده مورفینګ کېږي آرټیفیشل زمانه ده. نو زما په خیال ډېر سوچ سمجھ کرو بیا یو خپل ډیسیژنز اخلئ یا پیرنټس خامخا انوالو کوئ. د وومن امپاورمنټ چې کوم دی نو آیا وومن امپاورمنټ چې کوم دی نو هغه څومره پکار دی؟ څوک زموږ دا ډېر ځینې چې کوم زنانه دي هغه دې لفظ نه خبر ني یا دې څومره شعور دا چې څومره کار کېږي یا ډیجیټل پلیټفارم نه کېږي نو موږ ګورو چې شعوري توګه دومره دا کوم یلغار روان د دې نه خو دومره زیاته واقفه نه ده. خو بهرحال د هغې وومن امپاورمنټ څومره پکار دی. بیا د وومن امپاورمنټ کولو کې هم چې کوم دی نو ځینې څیزونه داسې دي چې هغه موږ وایو چې د هغې د وجې هم کیسې کېږي. نو تاسو د دې وضاحت وکړئ پلیز. ګوره چې دې ایشوز دپاره به زه ټولو نه مخکې دا یم چې اویرنس کمپینز چلول پکار دي. اویرنس کمپینز دا دی چې تاسو ټارګیټ کوئ یونیورسټیانې او کالجز چې کوم کې موږ سره د انډر 18 یا 18 یا 22 ایئرز جینکې دي هغوی ته د دې اویرنس کول پکار دی چې سوشل میډیا څومره حده پورې تاسو له فایده درکولی شي انټرنیټ او څومره حده پورې تاسو له دا نقصانات درکوي. نو دې باندې چې څو پورې اویرنس نه یو پراپر کمپینونه چلیږي نو زما په خیال اکثر اوقات داسې چې ډېر خلک ښځې په غلطو روان کړي. رائټس ایکټیویسټ سي یا داسې کمپینز چلیږي چې ښځو ته وایي چې روزې د کور نه بهر روزې کو مور پلارم ټکوي نو هم روزې کو خاوندم ټکوي نو هم روزې. نو زیاتره ښځې داسې وي چونکې معصومې ښځې هم پکې ډېرې زیاتې وي یا ډېرې شعور نه لري یا دومره پوهېږي نه بهر ایکسپوژر دومره ډېرې ني. نو هغوی یو معمولي ډیفرنس شته دی. یو دا وي چې ریل سینس کې غریلو تشدد شي ریل سینس کې تشدد شو ریل سینس باندې هغې باندې ظلم وشو. یو دا ده چې معمولي مور پلار ورته لږ ډېر غوسه وکړه یا خاوند سره چونکې یو کور کې کو ښځه او خاوند هم اوسېږي نو لوښي دي هغه هم ټنګېږي راټنګېږي. نو هغه سینس کې هم دا ښځې روچتې شي چې نه د ما ته غوسه وکړه یا زمونږ جګړه وشوه نو دوی د کور نه روزي دارالمان ته لاړې شي. نو دوی ته هم زه دا ویل غواړم چې دارالمان نه پس د هغوی څه ژوند دی څوک د هغې دپاره څه سټپس اخلي. بالکل هغه ښځې چې چا باندې په ریل سینس کې تشدد کېږي ریل سینس باندې پکې ظلم کېږي لکه سوره کې ورکړې ده بدله سوله کې یا په هغې باندې ریپ شوی دی ریپ اټمپټ شوي دي یا په کورونو کې اوسېږي ډېرې ښځې چې کوم کیسونه ما سره د فیملی راځي لیوران پې غلط نظر ساتي خر پې غلط نظر ساتي یا د خاوند څه ملګري پې غلط نظر ساتي یا خاوند هغه پروسټیټیوشن له یوز کوي لګیا ده لکه ډفرنٹ قسمه کیسونه دي. هغه کیسز کې یا هغې باندې ایکسټریملی وهل ټکول هغې سره کېږي بچي یې غلط طریقې سره وهل ټکولې کېږي خو هغې ورسره ډېر غټ ظلم کوي. هغې سینس کې کو چلو هغوی ایکشن اخلي خولالي دا هغوی رایټ دی بالکل کول پکار دی. خو دغې سینس کې چې یو معمولي جګړه وشوه یو 5-10 منټ پس هغه ټیک شي یا یو هفته پس بیا مونږ وایو چې بس ټیک ته هر څه صحیح شو نو هغه ټایم کې هغه جوش کې راتلل او خوله اخیستل یا سړي طلاق ورکول ښځو له
دا ډسکریج کول پکار دی، په دې کې اویرنس پکار دی، چونکه هغه ټایم کې د هیټ اف د مومنت تاسو ډیسیژن والے یو لاس ورځې پس تاسو ته لګي چې نه ما خو غلط وکړل، دا خو یو معمولی شانتي جګړه و، دا پیچ اپ د کې دی شو. زما په خیال هغه بیا ایریورسیبل دا ایریورسیبل لاس دی، واپس نشي راتللی غلطي کې دی. دا سوال داسې پیچیده وانته کې خدا راته وایي چې وکیل چې کوم دی د خپل ګناهګار موکل دپاره څومره رښتیا وایي او څومره دروغ وایي؟ ګوره چې دې خبره اکثر خلک مانه دا تپوس کوي، خو که تاسو وګورئ چې کله شیطان ابلیس هغه ګناه وکړه نو الله پاک هغه لم یو د فیر ټرایل موقع ورکړه چې ته راشو خپل ځان ډیفینډ کا، هغه هم ځان د ډیفینس موقع ورته میلاو شو، هغه هم ځان لکه صفا کولو کوشش وکړه. سیملرلی داسې ضروري نه ده چې یو کس عدالت ته راشي نو موږ چې دی ګناهګار دی. اکثر خلک وایي کنه چې په ډز باندې مړ شو، یا خلک وایي چې په چاړه باندې مړ شو، خو لیټر اون چې داغه میډیکو لیګل ایگزامینیشن وشي نو هغې نه پته لګي چې داغه د ډیث ریزن سبل سو هارت اٹیک نه مړ شوی دی یا سبل، نو ضروري نه ده چې هغه پکې انوالو دی. ډیفرنٹ ریزنز هم کې دي چې داغه نه مخکې مرګ چې کوم دی هغه کې دي شي، نو هغه کیس اغشتل هغه ډیفینډ کول د هر کس یو رائټ دی چې هغه راشي کورټ ته هغه ته د فیر ټرایل موقع ورکړي شي. صحیح دی جی. وکالت چې کوم دی نو سړي هم کوي او بیا چې کوم دی نو زمونږ د زنانه هم کوي، نو زنانهو دپاره څومره مشکل دی وکالت کول او څومره آسان دی؟ زما په خیال وکالت داسې شعبه ده چې هغه صرف زنانو دپاره نه، هغه د سړو دپاره هم ډېر زیات یو ګران پروفیشن دی، ډېر چیلنجینګ دی، او داسې پروفیشن دی چې هغې له به پوره وخت ورکوي. ادروایز دا پروفیشن کې ایکسل کېدل ډېر ګران کار دی، او ښځو دپاره بیا ډبل چیلنجینګ دی، ځکه چې یو ښځه راتلل او یو داسې شعبه کې خپل ځان مخکې کول چې کوم کې سړي زیات دي او ښځې کمې دي. خیر اوس د ښځو هم تعداد ورو ورو سیوا کېږي لګیا دی، خو سټل چې څنګه مونږ ګورو په ښځو باندې هغه شانت اعتماد د سوسایټي بیا ځان پروف کول هغه ډېر ګران دي. بیا ښځې چې کومې کار کوي لګي نو بیا خپل کور له وخت ورکول، چې هغه څومره وکیلانې دي چې د چا ودونه شوي دي بچیې دي نو هغوی دپاره مینج کول ډېر زیات ګران کار دی. ما تاسو ته دا 24 ګنټو والا پروفیشن دی، نو هغه بیا خپل بچو له څنګه ټایم ورکوي یا خپل کور له څنګه ټایم ورکوي، هلته د هغې خاوند د هغې خواښې د هغې د کور ریسپانسبلیټیز هم راشي، هغه کې بیا ډېر زیات هغې ته ګرانې پیښې لګیږي. صحیح دی جی. ته راته وایي چې مطلب زموږ دلته ډېر زنانه دي چې هغوی چې کوم دی نو فارنر سره یا افغان کړي دي، دا اوس پکې یو سیسټم چې مایګریټ کېږي واپس خپل وطن ته ځي، نو هغه ځینې زنانه په مشکلاتو کې دي، یا د افغان سټیزن سره زموږ د خلکو چې کوم دی نو نارینه ودونه کړي دي، نو د دې دپاره چې کوم دی نو قانون څه وایي، زموږ قانون خصوصا څه وایي، زموږ آیین څه وایي د دې په باره کې؟ دې کې به تاسو ته وایم دې کې دا ده چې زموږ چې پاکستاني کوم قانون دی پاکستان سټیزنشپ ایکټ 1951 د هغې سیکشن 10 سب سیکشن 2 دا وایي چې پاکستاني یو سړی کو د بهر ملک ښځې سره واده وکړي هغه له به سټیزنشپ دوی ورکړي او پاکستاني شناختي کارډ ورسره به ورته ایشو شي. خو که د پاکستان یو ښځه یو فورنر سړي سره واده وکړي هغې ته به سټیزنشپ نه میلاویږي. نو دا سیکشن چې کوم دا موږ پېښور های کورټ کې چیلنج کړ چې دا د آرټیکل 25 چې کوم د اکوالټي اف سټیزنز خبره کوي دا خلاف دی. سمینا روحي ورسز گورنمنٹ اف پاکستان زموږ کیس و هغې کې دا ایلیګل ان کانسټیټیوشنل ډکلیئر شو. اوس چې پاکستانی ښځې کو بهر ملکی سړي سره واده وکړي نو هغه ته به هم شهریت ورکړی کېږي او انیشلی به هغې ته پاکستان اوریجن کارډ ایشو شي. په دې باندې کم از کم ما به خیال اوس ریسنټلی یو 600 کیسونه موږ وکړل او ټولو ته پاکستان اوریجن کارډ میلاو شو. د اوریجن کارډ چې میلاویږي نو دې کې دې ته شناختي کارډ یا پاسپورټ د دې پاکستاني جوړېږي یا د دې هم پلیز دا وضاحت وکړئ. دې کې دا نه چې کله تاسو ته پاکستان اوریجن کارډ میلاو شي تاسو پاکستان کې ځمکه اخیستی شئ، تاسو هر څه کولی شئ، خو دوه کارونه نه شئ کولی. یو تاسو پاسپورټ تاسو ته پاکستاني نه میلاویږي، یو چې کوم دی موسټلی پاسپورټ تاسو ته نه میلاویږي، نور چې څومره رایټس د پاکستاني سټیزن ته ورکړی شوي دي هغه ټول تاسو سره دي. خو دې کې یو شک بل دی، هغه دا دی چې کو سبا تاسو دا ښځه پرېږدی او ډایورس وشي هغه تاسو د خلا والي نو تاسو پاکستان اوریجن کارډ به کینسل شي. نو دا شک پکې ډېر ضروری دی چې کو پاکستاني ښځه پرېږدی نو بیا پاکستان اوریجن کارډ نه بلاس وینځي، نو دا پکې شته دی. او دې کې دا نه چې اوس یو ریسنټ ډېر الابوریټیو ججمنٹ چې کوم دی د جسټس ارشد علي راغلی دی په دې باندې مسمات نورین ورسز فیډریشن اف پاکستان او کې کلیئرلی ویلی دی
چې پاکستان اوریجن کارت به تاسو ورکوي ضروری نه ده چې دا ښځې یو افغان سټیزن سره واده وکړو یا یو فورن سټیزن سره واده وکړو نو کیدای شي چې هغه سره څه ډاکومنټس نه وي پاسپورټ ورسره نه وي یا هغه سره د خپل آیډنټیټي ډاکومنټس نه نو بیا هم چونکې هغه د یو پاکستان سټیزن سره واده کړی دی نو هغه به تاسو خامخا پاکستان اوریجن کارت ورکوي او بیا د دې ښځې چې کوم ماشومان یا د هغې سړي چې کوم پاکستاني وي او بهر فورنر سره واده کړی وي نو د هغې بچو ته به هم پاکستاني سټیزنشپ ملاویږي او د هغې به فارم به هم جوړیږي. صحیح دی جی. دا راته وایي چې په زړه مو څه ارمان دی چې هغه پوره شوی؟ الله پاک شکر دی الحمدلله چې اوسه پورې ما څومره خواهشات کړي دي. زما والد صاحب ډېر زیات سپورټیو دی. زما وروڼه زما فیملی آلموسټ ټول شوي دي. بس دو پاتې دي. یو دا ده چې پی ایچ ډي کول دي او بل چونکې ما تاسو ته وایي زه خپل والد صاحب آیډیلایز کوم نو هغوی ته یو سینیر ټایټل میلاو شوی دی چې څنګه کوین کاونسل ټایټل یې هغه میلاویږي بهر ملکونو کې. نو زما دا ارمان دی چې ما ته هم دا سینیر ټایټل میلاو شي د سپریم کورټ. ای کې وخت لا ډېر پاتې دی خو سټیل دا زما ارمان دی چې ورځ هم سینیر اډوکیټ ان د سپریم کورټ. صحیح ده جی. نور ژوند کې دې نه علاوه څه مصروفیات لرئ؟ دا ډېره مننه مې ځکه وکړه چې ما دا چپټر زموږ کلوز شو سره نو دې نه علاوه ژوند کې څه مصروفیات لرئ؟ زه ایز ا هیومن رایټس ډیفینډر هم کار کوم. زه ایز ا هیومن رایټ اکټیویسټ هم کار کوم. لکه څنګه ما مخکې هم خبر وکړه نو د وکالت نه لږ شان د هټ کیز هم کوم. اویرنس سیشنز هم کوم یونیورسټیز کې کالجز کې پولیس افیسرز ته لایرز ته ټولو ته ورکوم چې کوم لاز باندې ما خبر وکړه دې باندې. دې نه علاوه چې کوم د فلحال زما ټول ټایم چې کوم د زیاتره وکالت سره منسلک دی او بیا خپل فیملی ممبر سره چونکې موږ سره هم دومره ټایم یو د اتوار ورځ وي یا یو سور ورځ وي یا د ګرمیانو چټیانې وي هغه هم یو څو وي نو هغه بیا موسټلی موږ فیملی سره او فرینډ سره تېروم. صحیح ده جی. انټرټینمنټ دپاره څه کوئ؟ انټرټینمنټ ژوند خو ډېر فراسټریټډ شي که نه چې کام 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 او بیا هغې دپاره بیا څه کوي؟ انټرټینمنټ دی چې موسټلی موویز وګورم یا بک ریډینګ خو خیر زما ډېر زیات کم شوی دی. چېرته کله نا کله بک ریډینګ هم وکړم خو موسټلی زه موویز یا سیریز ګورم. صحیح دی. خوراک څه پخولی شئ؟ څه مطلب خپله پخوئ او څه مو خوښ دي بیا ځان له پخلی خپله کوئ څنګه چل کوئ جي پلیز؟ زما خو خوراک کې هر څه ډېر زیات خوښي او یو ټایم دا سو چې کوکینګ به ډېر زیات کولو خو اوس داسې ده چې مصروفیت زیات دی نو کوکینګ زما ډېر زیات کم شوی دی. هغه زه ډېر کم کوم. صحیح دی جی. اور چونکې زه چا سره نه تعلق ساتم نو غټې روجې هم ډېرې شوق سره خورم. صحیح. او خواږه مې هم ډېر خوښوي. خواږه هم ټول خوښوم. صحیح. څوک دې بدې شي داسې؟ زما هیڅوک هم بدې نه شي. په دې چوکۍ څوک هم رښتیا نه وایي چې زما څوک هم نه دي بدې. نه پکار هم یو سړي راته رښتیا ویلي دوه کسان مې وایي سمدستي ذهن ته راغی وایي دوه کسان مې بدې شي خو دا یو سړي راته ویلي بیا هغې نه پس چا هم داسې نه دي ویلي هغوی ټول خلک وایي څوک هم نه دي بدې. نه نه زما څوک هم بدې نه شي. ښه جي. بیخي بالکل. بس یو ملزم ته سزای موت وشي نو هغه دې نه دی مطلب هغه دې بدې نه شي که نه؟ نه سزای موت که دا نه چې مخکې موږ سره د اپیل سټیج یې که نه مخکې موږ اپیل وکړو چې سزای موت والا ختم کړي. ما ته پته نه زه وکیل سره ناست یم. صحیح دی. ډېره زیاته مننه. ستاسو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. وروستۍ پوښتنه کوم چې ریسنټلی افغان ټي وي چې کوم دی نو مهوش محب کاکا خیل صاحب د هغې چې کوم ستاسو کار زیار د هغې چې کوم خدمات دي هغې چې کوم کړي د هغې په ریکګنیشن کې د هغې په ستاینې په شکل کې چې کوم دی نو د ډاډګیرنې دپاره د ډاډ دپاره افغان ټي وي چې کوم دی نو د سالانه ایوارډ 2023 چې کوم تقریب شو هغې کې مهوش محب کاکا خیل صاحبې ته د هغې په خدماتو په بنا د هغې په خدماتو په اړه هغې ته د افغان ټلویزیون د طرف ریکګنیشن ایوارډ ورکړی. دا راته وایي تاسو په ایوارډ کې موجود یئ خو چونکې هغه ایوارډ سرمني ډېره اوږده وي هغې کې مونږ تاثرات او موقع نه ورکړې نو تاسو د هغه ایکسپیرینس څنګه و؟ تاسو هغه محفل خپله اټینډ کړی و دغه دستور هم اټینډ کړی وه نو ستاسو په نظر کې دغه ستاسو ایکسپیرینس څنګه و پلیز؟ ډېر زیات زما ښه ایکسپیرینس و او ما وکتل چې ډېر ادبي فیلډ هم خلک پکې موجود وو ما ته ډېر زیات خو لګېدل ځکه چې څومره هم زیاتر اواډز ورکړی کېږي نو لټریچر سایډ ته هغه کسانو ته دومره اواډز نه ورکړی کېږي یا داسې کیټګریز پکې چې هغه کیټګریز نارملی نارمل چې څومره اواډ شوز یا کې ما دومره نه دي کتلې ځکه چې ما ته بنت هوا اواډ هم ملو شو هلته ما دومره نه کتل چې لټرري سایډ نه یا داسې سایډز هم پکې دوی کور کړي چې هغه ستاسو په ذهن کې نه وي چې ښه دا کسانو ته تاسو نو زما په خیال دی کې دا نو شوی
چې تاسو اپلای وکړئ د سیټ ته ما په خیال دی کې هغه کسان چوز شوي چې کوم ریل کې ډیزرو کوي نو ما ته ډیر خو لګیدل چې تاسو هغه ډیزروینګ خلکو ته اوارډز ورکړل او داسې خلک چې کوم ډیفرنٹ شوبو سره تعلق لري ایون ډیر ینګ ایج کې موقع تل کلایمټ چینج باندې یو ماشومه کار کو هغه ته اوارډ ورکړل شو دا غي باره کې ما ته دومره معلومات نو چې لیټر اون موقع تل نو ما وی چې ښه کو ینګ ایج کې څوک څه خدمات کوي لګیا دي هغه کار کوي نو افغان ټي وي هغه مې اپریشیټ کړی وو هغه ته اوارډز ورکړل دا زما ډیر ښه ایکسپیرینس و ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تاسو خپل قیمتي وخت چې کوم دنو افغان ټي وي ته وخلو الله خوشاله کړو قدرمنو کتونکو دا ورځ کوم دینو مهوش محب کاکا خیل صاحب چې دا غي چې کوم د ژوند څومره پړاوونه په هغې خبرې اترې وکړې بیا چې کوم د هغې کوم ایکسپیرینس او کومه تجربه وه په هغې باندې هم خبرې وشي باور یم چې تاسو به دغه معلوماتي پروګرام نه به چې کوم دی نو ډېر زیات معلومات ترلاسه کړي انشاءالله راتلونکي خپرونې کې به داسې تکړه خلکو سره به ستاسو لیده کاته کوو تر دې دمه اجازت غواړم د الله په امان